سورة الكوثر مکی صورت تے 3 آیت تی پدی کی مشرکانو بدا خبر کولا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم به یادوی وی دے میرات تے ابتر دے دے تذکیره بنکی په دنیا کی ولی وی دے نارینه زامن طول مری نو بس دے دقشان بے تذکیره پاتی شو سوک بے تذکیره نکی په دنیا کی دقشان لار اللہ ردو کو پاگوی باندی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر یقینا منگ در کڑی تا تدیر خیر کوثر مانا دیر خیر دی نو اللہ کو پیغمبر لدیر خیرون ور کڑی ها یو مشهور خیر پکی آگا دی چی دلتے اکثر مفسرین علماء دی چی دین مراد آگا حوض کوثر دی اللہ پا آخرت کی دا حوض کوثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور کی او دا دین چی سوک اوبوش کی ناغاو بیانت گئی کی داغی یوازی لوخی گلاسونه چې بکم باندې اوبه اسکړی کیږي هغه په دومره اندازه کې لکه د اسمان ستوري او تکې سپینې اوبه او خوږې د ګبین نه زیاتې دا به د هغه چا دپاره چې د پیغمبر په طریقه مضبوط رواني فصل لربک وانحر نو مونځ کوه دپاره د رب خپل او قرباني کوه چې الله دله دومره لوی خیر در کړی نو بیا ته هم عبادت ته الله کوه مونځ کوه قرباني کوه ګور دې کې بله فایده وی مونځ کوه بیا قرباني کوه نو د لوی اختر کې اختر مونځ مخکې د قرباني پسې بیا وروسته ده ان شانئک هو الابتر یقینا دشمن ستا خاص هغه بې خیره دی نه پیغمبر ته بې خیره نه ستا تذکیره خو به کېږي د قیامته پورې بې خیره خو ستا دشمن دی الله اکبر ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زامن نشتي مړه شوي دي په وړوکوالي کې خو تذکیرې ته وګوره که نه اته څه ضرورت و د بچو پیغمبر خو پیغمبر دی الله ولا څنګه تذکیره او څنګه د هغه ذکر الله وساتو په دنیا کې او هغه دشمنان چې په هغه پورې خندل او ښه ډېر شی زامن یو هغوی لاړو ورک شو ذلیله شو